تیر شوی آیات کې الله تبارک وتعالی بنی اسرائیل سره د کوم احسان کړو د هغې ذکر وکړو. ورپسې په دې آیات کې اوږد آیات دی، په دې کې الله تبارک وتعالی د بنی اسرائیل سره احسان چې کوم کړو د هغې ذکر هم کوي او د هغې د ناشکرۍ بیان هم کوي، او بیا د هغوی د ناشکرۍ بدله کې چې هغې د کومه سزا میلو شوه نو د هغې ذکر هم کوي، او دی چې کوم غټ غټ ګناهونه کړي نو هغه هم یادوي. دې کې غرض څه دی؟ غرض دا دی چې د نبي علیه السلام امت د دغې کارونو نه منع کوي چې د څه په وجه هغوی په قهر او غضب د الله اخته شو نو هغه کارونه تاسو مه کوئ. دې قصو کې مقصد دا وي. بعضې خلک داسې وایي چې قرآن عظیم الشان کې د بني اسرائیلو کوم قصې دي یا د موسی علیه السلام د زمانې نو خو د موسی علیه السلام امت او د هغې سره متعلق نو موږ ته د دې څه ضرورت و؟ نو جواب دا دی چې دې کې ډېر حکمتونه دي، دې کې وعظ دی، دې کې نصیحت دی، او دې کې الله تعالی دا ذکر کړي چې مخکینی انبیاء کرامو سره امتیانو دا غلط کارونه کړي دي، د هغوی نه دي منلي، د هغې نافرمانۍ کړي دي، نو کمې کمې سزاګانې ورته میلاو شوې وي. دې کې حکمت دا دی چې مونږ او تاسو منع کوي چې تاسو داسې مه کوئ. که تاسو داسې وکئ نو تاسو هم په دغه قهر باندې اخته شئ، او داسې زمونږ د نبي علیه السلام مبارک امت به وروستو داسې کوي، اوس هم داسې کوي. نبی علیه السلام مبارک ویلي دي، مخکې نه ویلي دي، دا هر څه فرمایلی دي. هغه دا ویلي چې تاسو به خامخا د یهودو او نصارو داسې تابعداري کوئ لکه یو پیزار چې د بل سره یو شان، یو سپلی چې د بل سره یو شان، دقسې به تابعداري کوي. اوس شروع ده که نه ده شروع چې هغې څه کوي بس مونږ وایو دغه ښه دي، ځکه دغه ترقي یافته خلک دي او هغه پوهي دي او هغه هوښیار دي، او دا خپل دین او اسلام او قرآن او احادیث د نبی علیه السلام او خپل ثقافت اسلامي دا خلکو پرېښی دي. نو د دې دا اوس چې په څه کې خلک اخته دي، د دې نه د یرولو دپاره او د دې نه د بچکولو دپاره الله دا احکام نازل کړي. خو دا اوس نه څوک وایي او نه پرې څوک عمل کوي، بلکې دغه ورته زړې خبرې ښکاري. نو چې چام خپل دین ته او خپل مذهب ته او خپل مشرانو ته سپک وکتل نو الله هغه سپکوي. مسلمانانو چې تر څو پورې خپل دین او اسلام او قرآن ته او نبی علیه السلام ته او د هغه مبارک راوړلی شوي دین ته درانه کتلي او په هغې عمل کړی دي نو د دنیا یهود او نصواره او زورور خلک الله د دې تابع کړي. تاریخ د اسلام وګوره ته مخکې، او چې کله دی هغه لارې پریښي دي او د یهودو د نصوارو ملګرتیا او موافقت او دوستانې کړي دي نو الله تعالی د دوی نه دغه نعمت د ازادۍ هم اخیستی دي او هر څه یې اخیستی دي او ذلیل او رسوا شوي دي. لکه د دې یو وړوکي مثال تاسو ته وایم، بیا خپله ترجمه کوم. موجوده سپین ملک چې ورته وایي دې ته به اندلس وي، په دې باندې 800 کاله حکومت د مسلمانانو تیر شوی دی. تاسو چې طارق بن زیاد په تاریخ کې قصې ګورئ دا هغه فتح کړی او په دې باندې 800 کاله د مسلمانانو حکومت تیر شوی د یورپ حصه ده، او په هغه ټیم کې ټول کفر د مسلمان نه یریده او نڅېده به د یرې نه خبره به یې نه شوه کولی، ځکه مسلمان په خپل دین کلک روان. او چې کله د هغې د پروپیګنډو ښکار شو د دې منځ کې اختلاف پیدا کړ او بغض او کینه او حسد او دې په عیش او عشرت کې په دنیا کې لیونی کړل نو بس هغه لارې ته پاتې شوې. نو چې پاتې شوې دي نو هغه ته واپس ټول هغې واغېشت. اوس وګوره هلته صرف د مسلمانانو جوماتونه د هغه دور صرف د یو عجوبي په شکل کې موجود دي چې دا آثار قدیمه دي. لکه که دې خیال کړي زموږ په دې علاقو کې د هندوانو آثار قدیمه دي چې مونږ صرف دې دپاره خلک ګوري چې یاره دلته یو ټیم کې هندوانو د درمسالونه وو. دغه رنګې په اندلس کې او په سپین کې نن سبا د مسلمانانو هغه بهترین مساجد او مدارس چې هغه زه چې تاسو ته کله کله وایم تفسیر قرطبي لیکلی دي، تفسیر قرطبي کوم ځای لیکلی؟ دا سپین کې لیکلی شوی. قرطبه چې کوم دی نو د هغه ځای د علاقې نوم دی او دا عالم د هغه ځای. دغه رنګې تفسیر بحر المحیط غاټ تفسیر د قرآن ابو حیان اندلوسی یعنی سپین والا، دا د هغه ځای کې څومره علم د اسلام او ترویج او اشاعت شوی هغه مکمل ختم شو. اوس که تال ته لاړې د مسلمانۍ هېڅ نښه نشته.
حکومت د کافرو د یورپ کې د یورپ حصہ ده که نه دغه ځای ته ګوره اسلام رسېدلی و غرض مې په دې کې دا و چې د یهودو د نصوارو دا قصې چې الله موږ ته قرآن کې کوي نو دا موږ د هغوی په شان د تګ نه یری چې تاسو داسې مه کوئ یعنې تاسو نه به الله تعالی هغه زور او زبردستي والي کومه چې هغه الله هغې له ورکړ دلته دې آیات کې د هغې بیان او هغه دا دی چې کله دې باندې هغه مړزان او ترنجبیل به له تیار راتلل دوی خو مخکې نه په نور خوراک څکا کدتو او بیا به له تیار راتلل نو څه موده چې دا وخوړل نو موسی علیه السلام ته ویې یاره موږ په دې یو خوراک ګزاره نه شو کولی یو خوراک تیار اوبه به میلاوېدي دا خو دوه خوراکه لکه یو ترنجبین او مړزانو خو یو یې ورته ځکه دې قرآن مجید کې ویلي او دوی هم ورته یو ځکه وي چې دا دواړه به یو ځای خوړل لکه ته چې شپږو سبزیانې په یو ځای پخه کړي نو هغې ته یو ترکاري وایي که نه او که ځان له ځان له دې پخه کړه نو بیا ډېرې شوي نو ځکه ورته یو وایي نو ویره په دې باندې زمونږ خوند نه راکوي ښه نو ویې څه غواړئ ویره مونږ له چې کوم دی دا ځمکه چې رازرغونۍ د سبزۍ بادرنګ شو لکه سلاته وغیره کې استعمالو او سبزیانې او دغه رنګې دالونه شو غنمان وغیره غلې شو جوار او اوربش او دا څیزونه دا مونږ له پکار دي نو موسی علیه السلام ورته یې چېره په تاسو ډېر افسوس دی چې کوم بهتر دی چې مړزان او ترنجبین دي یو خو په دې بهتر دی چې خالص چیز دی د الله د طرفه راځي دویم دا دی چې مشقت پکې نشته په اسانه راواله استعمال کی بل دا دی چې هر وخت تازه تازه راځي بل دا دی چې دا یرم نشته چې طوفان به راشي او باران به ونه شي او سبزي به ونه شي او وچه به شي او تخم به خراب شي دا قسم نشته بس تیار راځي نو هر لحاظ سره هغه بهتر نو تاسو بهتر سیز پرېږدئ او کمزوري سیز اخلئ نو هغې وایي چې نه بس دا زمونږ په کار دی وایي ښځه داسې کار وکړئ چې دا هم په کار دی بس دا بیا چې ورته الله حکم وکړه خپله علاقه ونیسئ که نه بېګا خبره تېره شوې ده وایي زه بس دې کې چې تاسو هر ځای کې زمینداري کوئ او سم دغسې کرئ تخمونه ورته میلو شو نو دا به تاسو ته رازرغونېږي خو دا دومره ناشکری یم چې د الله تعالی وي وکړې که نه نو په دې باندې الله تعالی ذلت او مسکنت راوسته دا د یو ګناه په وجه نه اور الله تعالی ډېر مهربانه ذات دی په یو وړه ګناه بنده نه رانیسي اگر چې کله خفه شي دنه نو کله کله داسې هم کوي چې په وړه یې رانیسي خو داسې زر بنده نه تباه کوي نو دی چې د الله تعالی په دې باندې غضب راوستلو په دغه یو ګناه نه دي ډېر ګناهونه کړي دلته الله ذکر کړي دي څه خو ته ووایې که نه چې خپل پیغمبر هم په عذاب کړی موسی علیه السلام هر څه کې به چې کوم دي نو تفصیلونه لټول ځان ته هم سخته کړې وه هغه هم په عذاب کړی بله خبره دي کې لویه دا وه چې دی به د موسی علیه السلام په دعا کوم څیزونه دي ته راغلي دي هغه نه منل لکه ګوره مړزان او ترنجبین یې واپس کړل دغه نور څیزونه چې تفصیلي ذکر شو دغه رنګې دې سره سره به دې انبیا کرام هم وجلي او د څونه به انکار کوو لکه عیسی علیه السلام هم دې ته الله رالیږلی و د هغه نه انکار کوو یحیی علیه السلام هم دې ته راغلی و هغه نه هم انکار کوو اشعیا علیه السلام او زکریا علیه السلام هم دې ته راغلی و د هغې نه هم انکار کوو او د نبی علیه السلام مبارک زمونږ او ستاسو د هغه نه هم انکار کوي دغه رنګې سې وجلي مو انبیا کرام شهیدان کړي مو لکه یحیی علیه السلام هم شهید کړی و زکریا علیه السلام هم شهید کړی و او همدغه رنګې اشعیا علیه السلام هم شهید کړی و شعیب علیه السلام هم شهید کړی و د عیسی علیه السلام د شهادت د عیسی علیه السلام د شهید کولو سازش هم کړی خو هغه الله اسمان ته وخېجو اتې بد شو نو دا دومره کارونه دی کړي چې دي دا دومره کارونه وکړل نو الله دې باندې غضب خپل قهر او غضب یې پرې راووړه او دې ذلیل کړل څنګه یې ذلیل کړل د دې حکومتونه ختم شو ځکه د یعقوب علیه السلام چې کوم اولادو یهودا یو زوی یهودا و دغه په وجه دې ته یهودیان وایي او یو یوسف علیه السلام یوسف علیه السلام په دغه کې به په خاندان کې په بچو نسل کې به بادشاهي راتله او د دې بل په نسل کې به نبوت راته دې خوا او بعضې وایي چې نه نبوت او بادشاهي دواړه به د یوسف علیه السلام په خاندان کې راتله نو ګوره دې له الله دواړه ورکړي بني اسرائیلو کې هم پکې نبوت او هم پکې الله حکومتونه ورکړي خو دې په سوونو کاله دا نافرمانۍ وکړي وی کړي نو الله تعالی ته هغه نعمتونه دواړه واغشته
نبی علیه السلام مبارک راولېږه نبوت سلسله په هغه ختمه شوه او همدغه رنګې د دین حکومت هم ختم شو. نو الله تعالی بل ځای کې فرمایلي دي قرآن عظیم الشان کې چې کوم ځای کې دی وي نو ذلیل وي دي چې کوم ځای کې وي نو ذلیل وي خو که د چا په زور باندې څه ونیسي نو نیسي به نور به دې ذلیلي د حقه وخت نه چې دوی د موسی علیه السلام دغه نافرماني وکړه او وروستو دا کارونه وکړل د هغې نه پس د دې حکومتونه ختم شو. بس یو مجوسي بادشاه په مسلط شو بختنصر نوم یې او هغه په دې کې دومره قتل او قتال وکړو چې هغه انبیاء کرام یې څومره وجلي و که نه شهیدان کړي وو د هغې نه په لږ چند ته بدل واغشت او بیا قیدیان کړل او غلامان یې کړل او بس د دې حکومتونه ختم شو. نو اوس په دنیا کې د دې حکومت چېرته راغلی نه دی او نشته خو کوي نو د چا په زور به دا الله قرآن کې ویلي چې دوی په خپل حکومت نشي چلولی. موجوده اسرائیل حکومت چې دی اسرائیل دا د امریکې په زور دی. امریکا عیسایان دي او هغه یهودیان دي د دې په زور دی ولا خلق وخیه د امریکې والا او هغې ولا پیسې ورکوي نو په دې باندې خپلو کې جوړ دی نو دلته حکومت دی ولته حکومت دی که چېرې هغوی ته لاس واغشتن دا د یو ورځ هم د ټینګي نه دي. ډېر بزدل او بیکاره قوم د یهودیان جنګېدی هم نشي خو د دې په زور باندې او د الله قرآن کې ویلي دي دا په څه وجه چې دې نافرمانۍ د موسی علیه السلام ګستاخۍ کړې وي د الله نافرمانۍ کړې وي انبیاء شهیدان کړي وو او دی ډېره موده دا کار کړی وو. دغه رنګې معامله الله تعالی چې دی نو د نبي علیه السلام امت سره وکړه چې دی کله د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک محبت د دې ډکې او دی په دین اسلام روانو او دشمن ته دشمن وي چې یهود او نصارا دي او مشرکین دي نو د دې رعب او داب او حکومت او هر څه ټیک ټاک او چې دا لارې پرېښود او غیرو پسې لاړو نو هر څه یې الله واغشت. اوس یې که کوم ملکونه هم دي نو نه پکې اوړه شته نه پکې بجلي شته دا دې وګوره او نه پکې بل څه شته که خپل حکومتونه هم دي نو کار خراب دی. دلته خو غریبي د تلاړ شه کوم چې مالدار ملکونه دي د هغې هم خپل اختیار نشته. سعودي عرب او دا نور عرب ملکونه هغې سره خو پیسه ښه ډېره ده که نه پیسه ورسره ښه ډېره ده ملک خپل دی چا ته محتاج هم نه دي خو زور یې نشته. زور که چلیږي نو اجازت به د امریکې نه الي او د بل نه به الي د بل نه په ملک کې هغې چلیږي دا وجه څه د خپله لارې پرېښودله. نو دا الله مونږ ته دې دپاره ویلي خو دا قرآن خلک وایي یې ډېر ښکلی انداز کې هغوی یې ټول ښه انداز کې وایي خو عمل پرې نه کوي. دا الله تعالی دې دپاره مونږ ته ذکر کړله. ویس په هغه وخت کې قلتم چې ووایي تاسو یا موسی ای موسی علیه السلام لن نصبر هېڅ چېرې به مونږ صبر ونه کوو على طعام واحد په یو خوراک باندې ما خو تاسو ته وي دا دوه خوراکه خو دوی به یو ځای خوړل او یو دا چې بس هر ټیم به همدا و نو ځکه ورته یو خوراک وي. فدعو وغواړه لنا زموږ دپاره ربک خپل ربنا یخرج چې راوباسي لنا زموږ دپاره مما د هغه څه نه تنبت الارض چې رازرغونوي ځمکه من بقلها د سبزو د دینا و قصائها او د بادرنګو د دینا و فومها فوم چې کوم دی نو یا اوږې ته وایي او یا ګندنې ته یا غله څومره چې ده لکه غنم او جوار او وربشې او وریجې او دې ټول دي فوم کې داخل دي. مطلب دی وی چې کوم شي سړی د ډوډۍ سره د سلاد په طور استعمالوي لکه بادرنګ وغیره شو نو قصه نه مراد ټول هغه څیزونه دي وي دا هم راله پکار دي او بقل سبزی ټولې دې کې داخل شوي دا هم پکار دي او فوم چې کوم دی ما تا ته ووي چې غله وغیره ټوله غنم هر څه وعدسها او دالونه نو عدس دالو ته وي نو ټول پکې شامل شو هغه اقسام د دالونو وي دا هم پکار دي وبصلها او پیاز د دې نو داسې ساده ګلان قال الله ورته فرمایل قال موسی علیه السلام ورته ووي اتستبدلون تاسو بدلون غواړئ الذي د هغه څیز هو ادنا چې هغه معمولي دي کمزوري دي بالذي په هغه څه کې په بدله د هغه څه کې هو خیر چې هغه بهتر دی. نو ډاکټران تاسو ته وایي که نه بس سبزي ډېره ښه ده او سبزي خورئ غوښه به نه خورئ او په خپله چې غوښې ته کېږي نو سمه خواتې وځي غوښه ښه څیز دی خو هغې چې تا ته ووي سبزي ښه څیز دی نو اصل کې هغې سار او ماښام او غرمه خوري نو هغې وي سبزي ښه ده او چې یو کس یې نه خوري
همیشه لکه غریب سړی دی که نه نو غریب سړي هغه له غوښه ښه ده ځکه چې هغه کمزوري وي کارونه کوي نو دې کې قوت دی نو چرېم دا مشوره چې کوم دی دا ډاکټران دغه له مه ورکوي چې لکه غوښه مه خوره هغه چېرته خوري غوښه خو یا به یې چېرته خیرات کې خوري او یا به یې چېرته همداسې هفته دوه کې یو ځل خوري نو چې ته ورته یې مه خورې نو هغه یې بیخي نه خوري نو بس هغه د کار وځي هغه سبزو دالونو چې کوم دی نشي کړي رنګ یې زیړي او فروټ خو هغه خوړی نه شي نو دی دغسې یو کار وکړو چې الله وایي دا بهتر دی څه بهتر ده غوښه او هغې کې خوږ څیز هم وکړه نو ګوره ډاکټران په دې پوهېږي چې دا خوږ څیز چې کوم دی دا د وجود یو خاص طاقت دی څه وایي ورته څه وایي ورته دې نه چې کوم دغه جوړېږي د خوږو نه څه جوړېږي نه دې نه چې څه جوړېږي انګلیش کې ورته څه وایي ویټامنس ته جوړېږي خیر ویټامنس خو د دې سبزو نه هم جوړېږي که نه خو د هغې نه جدا جوړېږي نو که دې خیال کړي چې د کم کس شوګر پریوزي نو په هغه باندې اړچو لګېږي نو هغه زر بیا منډه کوي او یو خوږ څیز رالي دا د شوګر لیول په دې دغه کې چې کم دی وجود کې دا به برابر ساتي چې زیات هم نقصان کوي چې کم هم نقصان کوي داسې ده هغه د ډاکټر هم پکې را سره شته چې دنه تصدیق کوو نو مسله مې دا کوله چې بهتر څیز دغه دی خو چې ګورې قدرتي وي فارمي نه وي کوم چې فارمي وي نو بس هغه بیا داسې د کار نه وي دا خو قدرتي وکړه من جانب الله براتل د الله د طرفه اوس نن سبا د دې داسې مثال یې تاسو ته زه ووایم لکه نن سبا د خلکو دغه پریښي دي د صحیح د کور خوراکونه او فاسټ فوډ چې ورته تاسو وایه یا بازاري خوراکونه چې هغه دغه پکې دغه تروش او ترسکونه بازار کې چې پکې ګندونه اچولي خو خوند یې وله جوړ کړي نو خلک هغه اخلي او دا بهتر پرېږدي نو صحتونو ته ګوره کم ځای ته لاړل اوس انسان خو انسان نه دی پیدا کړی انسان الله پیدا کړی دی نو چې الله پیدا کړی د الله د طرفه چې کوم قدرتي څیزونه یې د دپاره ښه دي او دې کې تاسو ته زه یو بله خبره م وکړم هر موسم کې چې کومې میوې پیدا کېږي اوس په دې ډاکټران نه پوهېږي چې هر موسم کې کومې میوې او کومې سبزۍ پیدا کېږي نو په دغه موسم کې چې کومې بیمارۍ په وجودونو کې پیدا کېږي دغه میوې او دغه سبزۍ د هغې دپاره علاج دی دا کتابي خبره ده د هغې دپاره څه دی علاج دی اوس چې کله بې موسم هم میوې راووتې نو د دې داسې مثال دی چې ستا تبه نشته او ته پینډال دوه ګولۍ درې ټایمه اچوې نقصان کوي ډاکټره که نه ستا شوګر نشته او ته د شوګر ګولۍ خورې ستا بلډ پرېشر های نه دی او ته د هغې د لوکولو نقصان کوي که نه کوي ګوره د الله د قدرت خلاف دا سیستم روان دی نو ټول خلک یې برباد کړي خلک هم ښه په شوق خوري ویره په دې ژمي کې چې بهنډۍ وخوري وي مزه کوي نه دا د دې دپاره نه دي اوس ګوره زمونږ او ستاسو عقل خو دا وي چې دا مالټه په اوړي کې پکار ده اوړي کې موسم ګرم وي او ام چې کوم دی ژمي کې پکار ده ځکه ګرم دي ګوره د الله قدرت ته ګوره چې کله کله ستا په دې ژمي کې څومره ضرورت د مالټې را پیدا شي که نه ژمي کې هر څیز ګرم سړی خوري نو چې دا یخ پکې نه وي نو د وجود دغه به ګډوډېده بیخي بهرحال دا یو جدا بحث دی دې کې ما ته ډېر معلومات الحمدلله شته مسله دا ده چې الله تعالی په کم موسم کې کمې میوې پیدا کوي دا د وجودونو دپاره ډېر برابرې وي ځکه د دې وجودونو ته چې په دغه موسمونو کې کمې بیمارۍ راځي دی علاجونه وي اوس دلته خو نقصان دا وکړو د ساینس مزید ترقی چې هلته هغه موسم یې ختم کړ دا پته اوس چاته هم نه لګي ته د کل د یو ماشوم نه به زه دلته اوس تپوس وکړم چې بینډۍ کم موسم کې کېږي دې ته پته نه لګي ځکه هر ځای میلاویږي هر ټیم میلاویږي نو دې وجې نه هغه دغه بدل شو مرض نشته او خوراک یې شروع دی نو نقصان کوي الله تبارک وتعالی د طرفه چې کم نظام دی دې کې چې چا هم ګوتې والي نو ځان هم خراب کړی دی بل هم خراب کړی دی دا دې چې اوس چاینا والا کم ګوتې والي دي نو تا هم خرابوي ما هم خرابوي او د هغه پکې فایده داره چې هغه ګټه کوي پیسې ګټي په موته نو دلته دیم داسې کار وکړو د دې وجودونو دپاره مناسب او قوي څیز دغه مړزان او دلته ولا دا بل شیز هغه خوږو پکې او دا ترسکونو دی هغه بدل که په دې څیزونو باندې موږ له دا پکار دي نو دې کې قوت نو بدن پې چلیږي قوت خو پکې نشته که نه نو بهرحال الله تعالی ورته دا موسی علیه السلام ورته وي والله قرآن کې ذکر کړي دي نو که د موسی علیه السلام دا خبره خطا وه نو الله به دلته نه ذکر کوله وي کوم چې بهتر دی هغه تاسو څه کوئ اخلي نو په دې غوښو کې هم د مارغانو غوښه دا قوي وي او د دې فایده ډېرې ځکه مړه مارغانو کې شامل دي که دې وجې نه چې کوم کس ښکار کوي او د ښکار غوښې خوري
دغه صحت وګوره او دغه عمر بیا وګوره نو ښه وي ډېر تاسو خپله لیدلي یو دې کې دا قوت دی او دا قرآن به ثابت دی نو قال موسی علیه السلام ورته ووایي اتستبدلون آیا تاسو بدلون غواړئ الذي د هغې هو ادنا چې معمولي دی بالذي په بدله د هغه څه کې هو خیر چې هغه بهتر دی چې هغه مړزان او ترنجبینو اهبطو کوشئ مصرنا یو خاریې ته مصر نه مراد مصر نه دی ښه مصر په عربی کې خار ته وایي دلته ته مراد د موجوده مصر ملک نه دی چې هغه فرعون پکې او بیا غرق شو دي دې راغلل دې نه مراد یو خاریه ده یو الله تعالی ورته یو خولي او هلته لاړ شي فإن بشکا لکم شته ستاسو دپاره په دې کې ما هغه سألتم چې مو غوښتله وضربت واچولی شو علیهم په دې باندې الذلة خواري او ضلالت والمسکرة محتاجي او غریبیه وباء وخت شو یا واپس شو بغضب په غضب او په غصې او په قهر من الله د الله د طرفه ذالک دا غضب د الله چې پیښ شو او ذلت او مسکنت پر هغه دا ولی بانهم په سبب د دې چې بشک دوی کانو یکفرون دی به کفر کو بیاات الله د الله آیاتنا انکار به کو د الله د آیاتنا ويقتلون النبيين وجلب انبیاء کرام بغیر الحق پنا حقا دوستو بغیر الحق ته پکې څه ضرورت دی هر پیغمبر که څوک وجني نو نه حق وایي ځکه پیغمبر نه ګناه نه کی جواب دا دی چې بغیر الحق معنا دا ده چې دې تم پته وجه دا مونږ پنا حق وجنو دا بیان دا غي دی چې دې تم پته وجه دا مونږ د انبیاء کرام وجنو نو پنا حق وجنو ذالک دا بما په سبب د هغه ساعه سوچ دینا فرمانی وکړه وکانو یعتدون او دی به د حد نه تیرېدل وإذ باغ وقت قلتم چوی تاسو یا موسی اے موسی علیہ السلام لن نصبر هچرب صبر نکو على طعام واحد پیو خوراک باندې فدعو غواړه لنا زموږ دپاره ربک د خپل ربنا یخرج چې راوباسي لنا زموږ دپاره مما د هغه څه نه تنبت الارض چې زرغونوي او راخیجوي ځمکه من بقلها د سبزو د دینا و قصائها د بادرنګو د ترو د دینا و فومها او د غنمو د غلی د دینا و عدسها د دالونو د دینا و بصلها او د پیازو د دینا قال موسی علیه السلام ورته تستبدلون تاسو بدلوي بدلون غواړي استبدال طلب د بدلون یعنی بدلون غواړي الذي د هغه څه هو ادنا چې هغه معمولی دی دا کوم چې تاسو غواړي بالذي په بدله د هغه څه کې هو خیر چې هغه بهتر دی چې هغه ترنجبیر او مړزانو اهبطوا کوشئ مصرا یو خاریې ته فإن بشکا لکم شتستاسو د پاره ما هغه څه سألتم چې هم غوښتل تاسو وضربت واچولی شوه لازم کړی شوه مقرره کړی شوه علیهم په دې باندې اذلت خواري او ذلالت او ذلیلیه والمسکنه محتاجی او غریبیه وباء وخت شو یا واپس شو بغضب په غصه او په قهر من الله د الله د طرفه ذالک دا بانهم فسبب د دې چې بشک دوی کانو یکفرون کفر بیکو بآیات الله د الله په آیاتونو یې انکار بیکو د الله د آیاتونو نام ويقتلون النبیین ويقتلون وجلب النبیین انبیاء کرام بغیر الحق پنا حقا ذالک دا بما په سبب د هغه څه عصوا چې دینه فرمانی وکړه وکانو یعتدون او دی به د حد نه تیرېدل صدق الله العظیم